د بلخ والي عطا محمد نور له عبدالله سره د ولسمشر اشرف غني په سر ښکر په ښکر شو. عطا محمد نور دا څوم ځل دی چې عبدالله د خلکو پر مخ ډیر سخت بې عزته کوي. عطا محمد نور ولې داسې کار کوي؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور دا ځل له خپل پخواني ملګری ډاکټر عبدالله سره ښکر په ښکر شوی ده. وروسته له هغه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم استازو د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ له دولت ساز ټیم سره د ټاکنیز لانجې د هوارۍ په موخه د خپلې طرحې وروستی کولو خبر ورکړ. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور په عبدالله او د هغه په ټاکنیز ټیم سخت لفظي بریدونه پیل کړل. عطا محمد نور چې د اجرایي ریاست په وروستیو کې له عبدالله سره د یو شمېر مسایلو له امله مخالف شوی، دا مهال د ولسمشر غني په مشرۍ له دولت ساز ټاکنیز ټیم سره ملګری ده او د موازي حکومت د اعلان پر مهال هم ډاکټر عبدالله ته سختې ګوتڅنډنې کړې وې. په تازه اقدام کې یکشنبې په ورځ د بلخ پخوانی والي او د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور د عبدالله په هکله په خپل فیسبوک پاڼه داسې لیکلی: نادر خان په قرآن کریم باندې لاسلیک او سوګند نه وروسته امر حبیب الله کلاکاني له څو خلکو سره په شهادت ورساوه چې تر نن ورځه خلک هغه نادر خان د غدار په نوم یادوي. ښاغلی نور عبدالله ته په اشارې زیاته کړې د ګڼ شمېر مشرانو تر مخې د قرآن کریم په مچولو او میلیونونه انسانانو په مخاطب کولو سره لوړه وکړه. نه پوهیږم پایلې به یې څه وي، کوم نوم ورته واخلو. د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور چې یو وخت ځان د شمال امپراتور باله، په وروستیو څو کلونو کې د سختو سیاسي تغییراتو سره مل څیري په حیث پیژندل کیږي. 3 کاله وړاندې د 1996 هجري شمسي کې د بلخ ولایت د مقام پر سر له ولسمشر غني سره له سختو لفظي شخړو وروسته پټه هوکړه وکړه. وروسته د بلخ د امنیت قومندانۍ پر چوکۍ هم له مرکزي حکومت سره لفظي شخړه او وسلواله نښته وکړه چې له هغه وروسته تر اوسه بیا په پټه او ښکاره ډاکټر اشرف غني څخه ملاتړ او ډاکټر عبدالله پر ضد مخالف دریځ نیسي. درنو لیدونکو، تاسو د عطا محمد نور دغه دریځ په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.